بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دویا ایف مرکز مشر ښاغلی روین ګوپتا د مرکز مسؤلینو درنو حاضرینو ښاغلو او اغلو له هر څه وړاندې زه د وی آی ایف له ادارې څخه مننه کوم چې نن یې دا ارزښتناک فرصت راکړ څو دلته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپلې خبرې له تاسو سره شریکې کړم. خوښ یم چې د رسمي لیدنو ترڅنګ دلته ستاسې په څیر د فکر او نظر له خاوندانو سره هم د بحث زمینه برابره شوې ده. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا لومړی ځل دی چې زه د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هند ته سفر کوم. له همدې امله زما دا سفر د افغانستان او هند د اړیکو په برخه کې ځانګړی ځای لري. د افغانستان او هند اړیکې یوازې د ډیپلوماتیکي اړیکې نه بلکې یو تاریخي تمدني او ولسي پیوستون دی چې له پیړیو راهیسې د دواړو ولسونو ترمنځ را روان دی. دا اړیکې دومره ژورې دي چې حتی د وختونو د سیاسي قلمرونو له بدلونونو سره هم نه دي پرې شوي. د تمدني فرهنګي او مذهبي مشترکاتو له کبله زموږ ولسونه له یو بل سره ډېر نږدې پاتې شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې هند ته د افغانانو تګ او په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو اقلیتونو اوسېدل د دواړو ملتونو د ګډ ژوند بیلګې دي. دا ټول هغه ریښې دي چې زموږ اړیکو ته دوام ورکړی. په 1940 میلادي کال کې د افغانستان او هند ترمنځ د رسمي ډیپلوماتیکو اړیکو له تاسیس سره دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې نږدې همکاري درلوده. په نړیوالو دریځونو کې موږ د ناپېیلو هیوادونو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي وو. استعمار، نژادي تبعیض او اپارټایډ سره مو ګډ مخالفت درلود او د ملتونو د ازادۍ غورځنګونو ملاتړ مو کړی. له بده مرغه د تیرو څو لسیزو جګړو، بهرنیو مداخلاتو او سیاسي ناورینونو زموږ سیمه له ستونزو سره مخ کړه. افغانستان ته تر ټولو زیات زیان واړول شو، خو سره له دې د افغان او هندي ولسونو ترمنځ اړیکې تل مثبته بڼه درلوده. د رابندرنات ټاکور اثر کابلي والا تر اوسه د دواړو ملتونو د اړیکو یوه ژوندۍ نښه ده. قدرمنو حاضرینو، تیرې 4 لسیزې ښایي نړۍ په افغانستان کې له امنیتي مشکلاتو پرته بله خبره نه وي اورېدلې. دوه زبرځواکونو په افغانستان یرغل راوړ، خو نه توانېدل چې افغانستان په کامل ډول کنټرول او امنیت یې تامین کړي. د دې اصلي لامل له اشغال سره د افغان ملت حساسیت او له استقلال سره د دوی مینه ده. دا چې اوس افغانستان یو مستقل او آرام هیواد دی، تاسو وینئ چې افغانستان کې مثالي امن دی. موږ په ډیرو لږو وسایلو توانېدلي یو چې له ولس سره په ښې همغږۍ د دوی د امنیت ساتنه وکړو. د افغانستان د داخلي امنیت ترڅنګ پردیو لاسوهنو افغانستان سیمې ته هم په یو خطر بدل کړی وو. دا چې افغانستان اسلامي امارت خپل داخلي امنیت تامین کړی دی، په دې هم توانېدلی چې د سیمې په امنیت کې خپل رول ولوبو. د سیمه ییز امنیت په اړه غواړم دا ووایم چې دا مشکلات اوسني نه دي بلکې یوه معلومه اوږده مخینه لري. افغانستان به همیش په هغه برخه کې چې مسؤلیت ورته راجع کیږي د سیمې په امنیت کې رغنده نقش ولري. تیرو 4 کلونو کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي دي. موږ د باور جوړونې له مرحلې څخه د عملي همکاریو تر مرحلې را رسېدلي یو. له هند سره زموږ ډیپلوماتیکو چینلونو په دې برخه کې د پام وړ خواري کړې ده. موږ د اسلامي اصولو په رڼا کې د خپل سیاست بنیاد په اقتصاد محوري او توازن یې دی. غواړو له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې ولرو. په همدې اساس له هند سره هم غواړو خپل تاریخي او ولسي اړیکې په نویو شرایطو کې له نوې روحیې سره احیا کړو. موږ باور لرو چې دواړه هیوادونه کولای شي پر متقابل درناوي، باور او مشترکو ګټو ولاړ یو نوی فصل پرانیزي. ښاغلو او اغلو، په اقتصادي برخه کې غواړم ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي اعلان کړې چې پلي کېدل به یې د هیواد د تولیدي سکتور، پانګونې، صادراتو او زیربنا د پراختیا له لارې د اقتصاد بنسټونه نور هم پیاوړي کړي. تیر 4 کاله زموږ د اقتصاد د ټیکاو په لور مثبت سفر د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. زه دلته غواړم ځینو مهمو ته ستاسې پام راواړوم. کورنۍ ناخالص تولید. د اسلامي امارت په پیل کې زموږ د هیواد
ناخالص تولید شاوخوا 14.4 میلیارډ ډالر وو. اوس دغه کچه 18.4 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده چې د کلني نږدې 3% اقتصادي ودې نښه ده او د تولیدي سکتور کورنۍ بازار او د عوایدو د سیستم د ښه مدیریت اړوند پیاوړتیا څرګندوي. د صادراتو پراختیا. د افغانستان صادرات په تیرو 4 کلونو کې سالانه له 200 میلیونه ډالرو څخه تر 2 میلیارډ ډالرو پورې رسیدلي دي او اوس افغان محصولات د نړۍ 80 هیوادونو ته صادریږي. دا د نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي او د خارجي عوایدو د زیاتوالي څرګند ثبوت دی. د وارداتو د زیاتوالي او د اخیستلو ځواک. د 2020 کال په پرتله مو کلني واردات له 4.5 میلیارډ ډالرو څخه 12 میلیارډ ډالرو ته لوړ شوي. دا د کورني مصرف او د خلکو د اخیستلو د ځواک د پیاوړتیا نښه ده چې د اقتصاد د فعالیت او د ژوند د معیار د ښه کېدو شاخصونه دي. د بودیجې مالی خپلواکي. اسلامي امارت اوس ټول دولتي مصارف د داخلي بودیجې له منابعو تمویلوي. په تیره دوره کې هر کال له 4 تر 6 میلیارډ ډالرو پورې بهراني مرستې د افغانستان د دولت مصارفو شامل وي. اوس مو د مالی استقلال په لور مهم ګامونه اخیستي دي او کلني عادي او انکشافي بودیجه په بشپړ ډول له داخلي عوایدو څخه تمویلیږي. یعنی تیر 20 کاله چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان اشغال شوی وو، د افغانستان د بودیجې 80% له بهرنیو مرستو ورکول کېدې. اوس موږ 100% بودیجه ټوله له خپلو عوایدو نه جوړه کړې. بهرنۍ پانګونه او تعهدات. په تیرو 4 کلونو کې مو د 21 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنې ترلاسه کړي چې له دې څخه تر اوسه 7 میلیارډ ډالر عملي پانګونې ته راوړل شوي. دا پانګونې په زیربنا، انرژي، کانونو او تولیدي پروژو کې د دوامداره ودې سبب ګرځي. د صنعتي تولید پراختیا. په 2020 کال کې شاوخوا 3500 صنعتي فابریکې په افغانستان کې فعالې وي. اوس د فابریکو شمیر له 4000 څخه زیات دی. دا د تولیدي سکتور د پراختیا، د کورني تولید د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو اساسي شاخص دی. د زیربنا ورغول. د افغانستان اسلامي امارت توانېدلی چې د کابل کندهار قریب 1500 کیلومتره سړک او نور ډیر واړه سړکونه د هیواد په شمال کې د خوشتېپې د اوبو د لوی کانال، د برېښنا د داخلي تولید او نورو ګڼو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې او پرمختګونه ولري او دا بهیر به په خورا چټکۍ سره پر مخ روان وي. پورته موارد د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ په اړه زموږ د تیرو 4 کلونو د هڅو نتیجه ده. دا د پام وړ پرمختګونه دا په نښه کوي چې افغانستان د بل هر وخت زیاته سرمایه ګذاري او پرمختګ لپاره په مناسب وضعیت کې قرار لري. نن زموږ سیمه کې د اقتصادي وصل، ترانزیټي دهلیزونو او د اړخیزې سوداګرۍ بېساري فرصتونه رامنځته شوي دي. د 2024 او 25 کلونو په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 1 میلیارډ ډالرو واوښته چې دا د موجودو خنډونو سره سره یو مهم پرمختګ دی. که چیرې د سیاسي تفاهم، ترانزیټي اسانتیاو او سیمه ییزې همکارۍ لپاره اراده موجوده وي، دا رقم څو برابره لوړېدای شي. افغانستان غواړي د مرکزي اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د وصل نقطه شي او د همدې هدف لپاره مو د ترانزیت لپاره ډیری اسانتیاوې برابرې کړې دي. موږ یو کال وړاندې له ترکمنستان سره په ګډه په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی کار پیل کړ چې تر اوسه لسګونه کیلومتره د نلکي غځولو ته چمتو شوي او همدغه پایپلاین به بالاخره له ترکمنستان هندوستان ته غاز را لیږدوي. موږ له ټولو سیمه ییزو هیوادونو غوښتنه لرو چې د منفي رقابت پر ځای د باور، تفاهم او ګډو فرصتونو پر محور همکاري وکړي. دا چاره نه یوازې دا چې د هیوادونو اقتصادي پیاوړتیا تضمینوي، بلکې د سیمې ثبات ته هم لار هواروي. کله سیاسي اختلافاتو سره سره د تجارت، ترانزیت او ولسي تبادلو لاره پرانیزو، دا به د ټولې سیمې په ګټه وي. د افغانستان اسلامي امارت بهرنی سیاست د صفر حاصل جمع له زاویې نه، بلکې د متقابل درناوي، نه مداخلې او ګډو ګټو پر اساس تعریفوي. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول خپلو ګاونډیانو د مثبت تعامل غوښتنه کوو. افغانستان د اوږدې جګړې له امله تر ټولو زیات متضرر شوی دی. موږ د سولې، ثبات او اقتصادي ودې غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا دی چې اختلافات باید د تفاهم له لارې حل شي، نه دا چې یوه ستونزه پر ټولې سیمې منفي اغیز وکړي. زه هیله لرم چې هند ته زما دا لومړی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ، باور او اړیکو یوه نوې دروازه پرانیزي.
موږ چمتو یو چې په هغه برخه کې چې د دواړو ملتونو د ګټو تضمین پکې وي مثبت تعامل وکړو. د توجه نه مو مننه. ډیره مننه، تاسو ډیر ښه سوال وکړو. دې کې شک نشته چې په تګ راتګ سره تفاهم زیاتېږي، یو له بل نه درک ښه کېدای شي، یو د بل له حالاتو نه خبرېږو. زه امیدوار یم چې دا سفر به له ځان سره ښه نتایج ولري او د دواړو هیوادونو یو د بل په ضرورتونو، مجبوریتونو، نزاکتونو د پوهېدا دپاره او همدارنګه د راتلونکي همکارۍ په مختلفو برخو کې د دې هر څه دپاره به یوه ښه دروازه شي او نتایج به یې ښه وي. دې کې شک نشته چې نړۍ د تحول په حالت کې ده او نړۍ د څو قطبي کېدو په لور روانه ده. نو هوښیار ملتونه او هوښیار حکومتونه باید له دې نه ښه استفاده وکړي او زموږ د سیمې هیوادونه باید په ګډه له دې حالاتو نه استفاده وکړو او خپل ولسونه او خپل حکومتونه له ناورینونو نه وساتو. بلې هند په دوو برخو کې ډېر کار کولی شي. یو، هند ډېر زیات وړ مسلکي کدرونه لري او هغه که د طب او صحت په برخه کې، هغه که د انجینرۍ په برخه کې، هغه که د معدنیاتو، د برېښناو، د نورو زیربناو په برخه کې، هغه که د تیلو، د معدنیاتو، د ګاز په برخه کې چې د ټولو فرصتونه په افغانستان کې شته. همدارنګه هند اقتصادي وړتیا هم لري، هم حکومت او هم تجاران چې هلته سرمایه ګزاري وکړي.